بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو څنګه یې ښه ټیک ټاک. د پرون هسې یو خبره په سوشل میډیا باندې چلیږي چې شهسوار مخکې یو سنګر و او الحمدلله په الله په هغه باندې رحم وکړو او هغه تبلیغ سایډ ته راغی. اوس چې کوم دی نور داسې خبرونه ګردش کوي چې هغه واپس دغه فیلډ ته راځي او خبره ما هم اوریدلې چې په هغه خبرو کې دی دا خبره کوي چې مطلب زما د بچو چاته پوسو نه کو زما چاته پوسو نه کو نو دا رزق وعده چې کوم دا الله کړی دا او که ته بیا هم خلکو نه چې کوم دی غواړي نو زما طرف نه د 50,000 روپو چې کوم دی تا ته پرمننټ پیسې ملاویږي د سټامپ په ذریعه به سټامپ ولیکم. نور ما سره 15 ملګري دي یاره مطلب 15,000 روپۍ هغه مو چې موږ سره سټامپ کوو 30,000 روپۍ به تا ته منتلی ملاویږي. خو د خدای او رسول خاطر وکړه تبلیغ مه بدنامه وه دین مه بدنامه وه چې یو څیز ته لاړې تبلیغ ته لاړې واپس د هغې نه مزه دا زمونږ ته دین سپکاوی کې دا چې کوم ته په دین اسلام پسې خندا کې زما طرف نه چې کوم تا ته 30,000 روپۍ منتلی په سټامپ ملاویږي. که نه ما سره رابطه وکړه زما نمبر دی 0312 9983 923 او که ته بیا هم دغه فیلډ ته راتلل غواړې واپس دغه سنګینګ شروع کې دغه ډمتوب شروع کې نو لومبې زما طرف نه چې کوم دی پتا دی ډېر لعنت وي د الله طرف نه او دی ګوره یو خبره ته کومه ته خو د فیلډ ته راشي خو د الله پاک په دغه کې چې کوم دی داسې یو عذاب بر باندې راشي داسې یو مرض بر باندې ولګي چې خلک بدنه بیا لري تختی نفرت بدنه کوي. نو پلیز د خپل بیان واپس واخله او ما سره هم په دې نمبر باندې رابطه وکړه. زه به تاسو سره چې کوم دی په انتظار یم خو دې فیلډ ته مه راځه او ټولو پښتانه به تاسو سره ودرېږي په ټولو پښتانه به ستا سپورټ کوي. ستا د تعلیم خرچه د بچو به هغه فري وي ستا د بچو اخراجات به فري وي بلکې ستا د ټریول چې کوم ته تبلیغ باندې کوم ځای ته ځې راځې د هغې خرچه به تا ته فري وي بلکې دومره به وي چې تا به چې کوم دی هلته خوراک خرچه څومره ستا کېږي هغه هم تا ته فري وي. نو زما دا چې کوم دی دا بیان واوره زما دا خبرې ځان سره نوټ کړه او چې کوم دی ما سره رابطه وکړه ضرور انشاءالله. مهرباني.